ظفر علي ظفر د حاکمین خان کرا پسره ډیره کې علاقه سودم مردان کې زیږیدلی دی. د پیدایش نیټه یې 15 اگست 1965 ده او تعلیم یې MA پښتو دی. دې سره سره د B.Ed پروفیشنل سند هم ترلاسه کړی دی. د روزګار په لړ کې د درس او تدریس د شعبې سره تړون لري. اوس د سره ډیرې نه لږ را بهر په رستم روډ غریب آباد کې خیرآباد سره نږدې استوګنه کوي او دا وخت په ګورنمنټ های سکول خیرآباد کې استاد دی. د دوی غزل، نظم او افسانه ډېر زړه پورې رنګ لري. په هغې باندې تبازمایي کوي او په پښتو کې د ځان له د مقام پیدا کولو هڅه روانه ده. د دوی کتاب افسانوي مجموعه وروستی پړاو چاپ شوی دی. د خوښې صنف یې ناول او افسانه دي. او راځئ چې د ظفر علي ظفر چې پروت په پاڼه پاڼه کې ګلاب دی، چې پروت په پاڼه پاڼه کې ګلاب دی، زما ژوند د محبت داسې کتاب دی. چې پروت په پاڼه پاڼه کې ګلاب دی، زما ژوند د محبت داسې کتاب دی. ستا د یو مسکی نظر مهرباني ده، ستا د یو مسکی نظر مهرباني ده، د زړه دش مې پرې لا هغسې شاداب. ستا د یو مسکی نظر مهرباني ده، د زړه دشت مې پرې لا هغسې شاداب دی. په کاغذ یې لولکۍ ده جوړه کړې، په کاغذ یې لولکۍ ده جوړه کړې، رالیږلې ناشنا شانې جواب. په کاغذ یې لولکۍ ده جوړه کړې، رالیږلې ناشنا شانې جواب دی. ستا له غمه به ډېر خاورې په سر نولي، ستا له غمه به ډېر خاورې په سر نولي، خو زما په باب لا څه خیال دی جناب دی. ستا له غمه به ډېر خاورې په سر نولي، خو زما په باب لا څه خیال دی جناب دی. د قلم او د کتاب لوی دښمنان دي، د قلم او د کتاب لوی دښمنان دي. دا چې وایي چې ایمان مو په کتاب دی، د قلم او د کتاب لوی دښمنان دي. دا چې وایي چې ایمان مو په کتاب دی. او نور په دې وطن کې هر څه ډیر دي، نور په دې وطن کې هر څه ډیر دي، خو ظفره محبت پکې نایاب دی. نور په دې وطن کې هر څه ډیر دي، خو ظفره محبت پکې نایاب دی. دې صبریږي نه هغه په کرخه سر، دې صبریږي نه هغه په کرخه سرک دي. څه ظفر او څه جانان خانه خراب دی. دې صبریږي نه هغه په کرخه سرک دي. څه ظفر او څه جانان خانه خراب دی. چې پروت په پاڼه پاڼه کې ګلاب دی، زما ژوند د محبت داسې کتاب دی. ستا د یو مسکی نظر مهرباني ده، د زړه دش مې پرې لا هغسې شاداب دی. په کاغذ یې لولکۍ ده جوړه کړې، رالیږلې
ناشنا شانې جواب دی ستا له غمه به ډېر خاورې په سر لولي خو زما په باب لا څه خیال د جناب دی د قلم او د کتاب لوی دښمنان دي دا چې وایي چې ایمان مو په کتاب دی نور په دې وطن کې هر څه ډېر دي خو ظفره محبت پکې نایاب دی دې صبرېږي نه هغه په کرښه سرک دي څه ظفر او څه جانان خانه خراب دی ډېره